السلام علیکم. پروګرام نظر په وحدت کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه یم روح الله جان محمد زی او ما سره لکه د نور کره په سټوډیو کې موجود دی په اهم خبرونو تبصرې دپاره حضرت یوسف. حضرت یوسف موږ سره ډومبی خبر چې کوم دی هغه د پاک افغان پولي په حواله دی، چېرته چې په خرلاچۍ کې د پاک افغان ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او پکې یو فوجي شهید شوی او 9 نور ژوبل شوي دي. دا واقعه داسې ورځو کې رامخې ته شوې چې تېره هفته هم په چمن کې سپین بولدک او چمن ترمنځ چې کوم بارډر دی دغه ځای کې داسې یو ناوړه پیښه رامخې ته شوې وه او بیا د هغې نه پس یو هفته دا بارډر بند ساتلی شوی. بالکل روح الله جانه دغه پیښه د اتوار په منځ شپه باندې یعنې 2 شپې وړاندې مخې ته راغلې وه. په دغه پیښه کې چې کوم د پاړه چینار ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال د طرفه اعلامیه جاري شوې ده، د هغې تر مخه په دې پیښه کې یو فوجي اهلکار په شهادت رسېدلی دی او دغه شانتې کې 9 کسان پکې ژوبل شوي دي چې پکې و چې دی هغه فوجي اهلکار ښودل کېږي. دغه پیښه د خرلاچۍ په پوله باندې د شپې تقریبا وایي چې 10 بجې مخې ته راغلې ده. دغه پیښې د رامنځته کېدو وجه د پاکستان اړخ ته د یوې سړک جوړېدل دي چې د کوم په وجه باندې د افغانستان د اړخه افغان طالبانو په سړک په جوړېدو کې په مصروفو کسانو باندې ډزې کړي دي چې په نتیجه کې یو فوجي اهلکار شهید شوی دی او 9 کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د بدقسمتۍ دغه پیښه تقریبا 8 ورځې پس وروسته په داسې حال کې مخې ته راغله چې د چمن پوله پرانستل شوله او بیا ورپسې سم دغه خبر راغلی چې په خرلاچۍ پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. د چمن په پوله باندې چې کومه پیښه مخې ته راغلې وه نو د هغې بنیادي علت د افغانستان د اړخه د یو مشکوک تن له لوري ډزې وي چې پکې یو فوجي اهلکار په شهادت رسېدلی او د دې ترڅنګ په دغه پیښه کې 2 کسان ژوبل شوي هم. دغسې پیښې عموما چې رامنځته کېږي نو د دې سره د دواړو ملکونو ترمنځ بدګمانۍ، شکونه او غلطفهمۍ سیوا کېږي، دوه اړخیزه تعلقات ورسره خرابېږي، په تجارت ورسره بد اثرات پرېوځي. د دواړو ملکونو دپاره دغه شانتې کې پیښې ښې نتیجې مخې ته نه راوړي او دغه شانتې واقعات د دواړو ملکونو په ګټه کله هم نه دي. نو په کار ده چې د دغسې پیښو د مخنیوي دپاره اقدامات وشي. افغان طالبان د چمن د پیښې وروسته وعده کړې وه چې دغه شان پیښې به مخې ته نه راځي، خو بیا 13 ورځ د بدقسمتۍ نه بیا ولیدل شول چې په خرلاچۍ باندې یو ځل بیا د پاکستان اړخ ته د افغان سرحدي ځواکونو له اړخه ډزې وشولې چې پکې پاکستان اړخ ته مرګ ژوبله واوښتله. نو دغه پیښې د مخنیوي دپاره دغه شان پیښو مخنیوي دپاره به پاکستان او افغانستان ته په شریکه باندې اقدامات کول وي، د مذاکراتو د لارې به ورته دغه مسلې حل کول وي او کوشش به دا کول وي چې آینده دغه شانتې د تاوتریخوالي پیښې مخې ته رانشي، ځکه چې د دې په نتیجه کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. بیا دغه شانتې صورتحال په داسې وخت کې ډیولپ کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د وړاندې نه د مختلف قسمه مسلو سره مخ دي. هلته کې خلک د بېروزګارۍ سره مخ دي، اقتصادي حالت د افغانستان ډیر زیات خراب دی، هلته کې خلک د لږې د مسلو سره مخ دي. پاکستان کوشش کوي چې دغه افغانستان کې دغه مسلې حل شي، د مختلفو ملکونو په مختلفو پلیټ فارمز باندې د افغانستان دپاره پاکستان آواز اوچتوي. خو دغه شانتې پیښې چې هر کله مخې ته راځي نو یقیني خبره ده چې د دې سره به دوه اړخیزه تعلقات خرابېږي، کوم چې په دې وخت کې د افغان طالبان د دې دا نشي زغملی، ځکه چې پاکستان د افغانستان یو ګاونډي ملک دی. نو دواړو ګاونډي ملکونو ته به په شریکه کار کول وي د دغه شان پیښو د مخنیوي دپاره په آینده کې. دا صحیح خبره چې بالکل لکه د دواړو په شریکه کار کول وي،
خو اوس افغانستان کې چې کومه مسله بله ده هغه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر خبره په ډاګه کړې ده چې افغانستان کې اصلي خطره داعش او ټي ټي پی دی. بالکل روح الله جان دغه چې څنګه منیر اکرم صاحب دغه خبره تیر ورځ په میډیا باندې مخې ته راغلې ده چې هغه دغه خبره کړې ده، نو دا صرف پاکستان دا خبره نه کوي بلکې د سیمې څومره ملکونه چې هم دي بلکې د نړۍ ملکونه چې څومره دي هغوی ټول د افغان طالبانو نه هم دغه مطالبه کوي چې په افغانستان کې چې کمې ترهګریزې ډلې موجودې دي د هغې خلاف د اقدامات وکړي، د کوم وروسته چې به بیا هغې د دې خبرې جایزه اخلي چې آیا اوس د افغان طالبانو چې کوم موجوده حکومت دی هغه دې په رسمیت باندې وپېژندلی شي او که نه په خصوصي توګه باندې په دغه خبر کې چې کوم ذکر شوی د منیر اکرم صاحب چې کوم ذکر کړی هغه د ټي ټي پي او داعش دی او دغه دواړه د افغانستان ترڅنګ زه دا ګڼم چې د سیمې دپاره هم د هغې چې دی نو ښې نتیجې نشي راوتلی که دغه ډلې په افغان خاوره باندې هم دغه شانتې کې موجود وي، لکه په خصوصي طور موږ په دې وروستیو کې ولیدل چې کوم داعش ډله وه هغې افغانستان د سرخار کابل په شمول په مختلفو ولایتونو کې د ترهګریزو حملو ذمهواري په غاړه باندې واخیستله. په خپله باندې افغان طالبان چې دی هغوی په مختلفو وختونو کې دا خبرونه ورکړي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د عملیاتو په دوران باندې د داعش ډلې جنګیالي ژوندي نیولي دي، همدغه شانتې کې د یو شمېر داعش د جنګیالو د وجلو په هکله باندې هم بیانونه جاري کړي دي، د کوم نه چې دا ثابتېږي چې او په افغانستان کې دغه ډله موجوده ده او د افغانستان د وجود ترڅنګ چې دی د سیمې او د نړۍ د وجود دپاره هم دغه یو ستر ګواښ او یو ستره خطره ده د کوم د مخنیوي دپاره چې به طالبانو ته صرف بیانونو جاری کولو په ځای باندې اقدامات کول. یو دا زه دا ګڼم چې د دې دپاره صرف طالبانو حکومت کافي نه دی بلکې د سیمې چې څومره هم ملکونه دي پکار ده چې افغانستان د هغې نه انټیلیجنس معلومات واخلي چې دغه ډلې څنګه مخنیوی کیدلی شي، په کومو کوم ځایونو کې موجود دي، په کومو سرحدي سیمو کې د هغې مرکزونه موجود دي، د هغې خلاف پکار ده چې مؤثره اقدام وشي. همدغه شان د ټي ټي پي خبره ده، نو ټي ټي پي خو په خپله باندې افغان طالبان په خپله مني چې او په کابل کې چې اوس د پاکستان د اړخه کوم حکومتي څو وفدونه هلته کې لاړل مذاکرات وشول، نو افغان طالبانو په هغې کې د ثالثۍ کردار ادا کو. د ټي ټي پي چې کوم مشر دی نو هغې ورسره په کابل کې مذاکرات وکړل، په دغه مذاکراتو کې د پاکستان افغانستان ترمنځ پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ چې دی تر ډزبندۍ نامعلومې مودې پورې اعلان شوی او بهرحال دا خبره واضحه ده چې تر اوسه پورې د دې کوم ګټه مخې ته نه ده راغلې، ځکه چې حملې د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې جاري دي. نو دغه ډله په ټي ټي پي چې دی هغې هلته کې موجود دي. د دې دواړو ډلو د موجودګي هلته شته دی، ځکه چې کومه بده پیښه هلته وشي نو هغه ذمهواري چې کومه د هغه داعش خپلی او دې نه علاوه چې کوم مذاکرات تاسو ویل چې کېږي هغه ټي ټي پي سره هغه هم افغانستان کې کېږي، دا دواړه ډلې هلته موجودې دي. دغه دواړه ډلې موجودې د دې د موجودګۍ نه انکار نشي کېدلی، نو بلکې دا به ووایو چې کله راسې په افغانستان کې افغان طالبان واکمن شوي دي، نو په پاکستان کې د دغه ترهګریزې حملې چې دي په هغې کې تر ډېره حده پورې اضافه راغلې ده، کوم چې د پاکستان د حکومت دپاره یو نوی چیلنج دی او اوس خو لا په مختلفو علاقو کې د فوجي اپریشنو کولو اوازې هم ګډې دي. نو خدای مکه چې یو ځل بیا دغه حالات د اپریشنو اړخ ته لاړ شي او بیا خلک کډې په سر شي، بیا خلکو ته تاوانونه ورسیږي. د دې نه مخکې به افغان حکومت چې دی هغې ته به د پاکستان په اندېښنو باندې ځان پویول وي او چې کوم دغلته کې بهرنۍ ترهګریزې ډلې دي د هغې خلاف به ورته اقدامات کول وي. بل خبر موږ سره د وزیر اعلی محمود خان دی، هغه وایي چې ملک دا وخت نازک صورتحال تېرېږي. دې سره که موږ یو خبر بلو تړو هغه د عمران خان چې هغه په دې نازک صورتحال کې لکه په 26 نومبر باندې خپلو کارکنانو ته پنډۍ د رارسېدو غږ کړی دی،
دغه شان همدې سره کې بیا موږ بل خبر وتړو، هغه د دفاع وزیر چې کوم دی خواجه محمد آصف، هغه پرون دا خبره په ډاګه کړې چې د وزیر اعظم لخوا هغوی ته سمري رالیږلی شوې وه وزارت دفاع ته چې د نوي آرمي چیف دپاره د لیست راولیږلی شي، او هغه لیست چې کوم دی هغه جی ایچ کیو سره شریک کړی شوی دی. صحیح، بالکل. روح الله جان څنګه چې دا وزیر اعلی صاحب ته په خپله باندې هم دا احساس دی چې ملک دا وخت د یو نازک صورتحال نه تېرېږي، خو په کار دا دی چې په دې خبره باندې هم غور وشي چې دا نازک صورتحال دا خو تقریبا چې موږ پاکستان جوړ شوی دی، نو که تاریخ وکتلی شي په مختلفو وختونو کې مختلفو سیاسي مشرانو هم دغه بیانونه ورکړي چې ملک دا وخت د یو نازک صورتحال نه تېرېږي، خو د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې ملک ته دغه نازک صورتحال نه یو قدم هم را په دې خوا نه شو، مسلسل هم په دغه نازک صورتحال باندې دی. د دې اسباب څه دي؟ د دې اسباب هم دغه دي چې عمده سیاستدانان د ملکي ګټو په ځای باندې خپلو شخصي ګټو ته ډېر زیاته ترجیح ورکوي، هغه مقدم ګڼي، خپل سیاسي مقاصد چې دی هغه ډېر زیات مهم ګڼي، د ولس چې کومې مسلې دي هغې ته هغه هم هغه شانتې کې پرتې دي، هغې هواري ته هیڅ قسمه پام نه ګرځولی شي. په ملک باندې د بارانو قرضو بوج چې دی هغه د وخت په تېرېدو سره نور هم سیوا کېږي، بېروزګاري ورسره سیوا کېږي، ګراني کوم حد ته ورسېدله. د خبرې مقصد دا دی چې کومې عوامي مسلې دي هغې ته دا خلک ډېر کم سوچ کوي، خو چې کومې نان ایشوز دي نو هغه د دوی دپاره ډېر زیاتې امپورټنټ ایشوز دي، هغې ته ډېر زیات اهمیت لکه دا وخت کوم دی که نه زموږ د ملک د ټولو نه لویه مسله چې کومه ده هغه د نوي آرمي چیف تعیناتي ده. هر سړی په دې فکر کوي که حکومت کې که اپوزیشن کې که عام کس دی او که سیاسي کس دی، خو ټولو سره دا فکر دی چې دا نوي آرمي چیف به کله تعینات کېږي، څوک به راځي، څنګه به وي. زه خو لکه دا نه ګڼم چې دا ډېره غټه اکټیویټي روانه ده، دا خو یو آئینی پروسس دی. د آرمي چیف آئینی ټرم مکمل شو، هم دوی ورته دا چې څوک اوس په ضد باندې بیانونه ورکوي، عمران خان صاحب او د ده پارټي چې دا هم دوی به ویل چې دا ډېر ښه انسان دی، ډېر د جمهوریت د ده ډېر زیات خوښ دی، کوم وخت کې چې جمهوریت د دوی په لاس کې و، بیا چې د اقتدار نه لرې شو نو بیا ویل چې زما سره خو اختیار هم نه، اختیار د بل چا په لاس باندې و، نه بل چا کنټرول کولو. نو زه نه پوهېږم چې بیا د هغه بیانونو اوس د دوی موږ رښتیا وګڼو که نه، دا اوس چې کوم دوی ورکوي چې دا رښتیا وګڼو. نو دا خو سیاسي مقصدونه دي چې هغه کله حاصل شي او یا کومې سیاسي ګټې چې دی هغه دوی ته نه ترلاسه کېږي، نو بیا د بدقسمتۍ نه همدغه شانتې کې بیانونه مخې ته راځي. خو د آرمي چیف تعیناتي چې ده نو دا ډېره غټه اکټیویټي نه ده، دا خو ټولو ته پته ده چې د آئین او د قانون مطابق یو آرمي چیف ټاکل کېږي، هغه چې لرې شي بیا بل آرمي چیف راځي. نو دا داسې نه ده چې هر یو سړی به اوس راپاسي او هغه به وایي چې یاره زه د خپلې خوښې آرمي چیف دې راوستلی شي، بیا خو به د نون لیګ به خپل آرمي چیف وي، د پی ټي آی به خپل آرمي چیف وي، د هر سړي به خپل آرمي چیف وي. نو داسې نه ده، کم از کم چې کوم قامي معاملې دي هغه دې په خپل ځای باندې پرېښودلی شي، قامي ادارې دې مضبوطې کړی شي، په دې باندې د سیاسي بیان بازو نه ډډه وکړی شي، ځکه چې د دې ملک او قوم ته هیڅ ګټه نشته دی. په دې باندې سیاسي چې کوم جماعتونه دي په کار چې د هغې مشران په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي چې آینده به دا آئیني تقاضا هم ده چې یاره ته به په فوج باندې بې ځایه تنقید نشي کولی. خو زه ایران په دې یم چې که یو عام سړی په آرمي باندې په ادارو باندې معمولي غوندې تنقید هم وکړي نو هغه بیا د هغه دپاره سزا ومي، احتساب سره هم مخ کېږي. خو چې که یو سړی لوی سیاسي عهده د هغه لوی نو بیا هغه دپاره هېڅ هم نه وي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده، په کار ده چې دې څیزونو نه ځان وساتلی شي. وزیر اعلی صاحب چې کوم بیان ورکړی چې ملک د نازک صورتحال نه تېرېږي نو په کار ده چې د دې په دې په صحیح معنو کې عمل وکړي او دغه نازک صورتحال په هواري کې دوی کردار ادا کړي. د خواجه آصف صاحب خبره چې په 2-3 ورځو کې به دا مسله حل شي، نو کومه چې نن سبا لکه ټول نه اهمه مسله جوړه شوې ده چې دا مسله حل شي نو زمونږ خاص د حکومتونو ته چې هغوی دې بیا د ولس مسلو ته خپله پاملرنه راوګرځوي. ډېره ډېره مننه، اجازت غواړو، د الله په امان.